دا جرګه ده، دا احتجاج نه دی، دا جلوس نه دی، دا جلسه نه ده، دا پرلت نه دی، دا د چا خلاف داسې څه خبره نشته. دا زمونږ د پلرونو د نیکونو دود دی چې کله مونږ ته څه داسې تکلیف او مصیبت جوړ شي نو زمونږ مشران او زمونږ د کام سپینګیري کینی د هغې تکلیف او مصیبت د ختمولو دپاره جرګه کوي، مرکه کوي، مشوره کوي. دا هیڅ قسم داسې سیاسي پروګرام نه و او نه دی او نه به وي. دا زمونږ زه بیا دا خبره کوم چې دا زمونږ د پلرونو د نیکونو دستور دی، دود دی چې په زرونو کالو زمونږ په دې قوم کې روان دی. اوس دا ظالم پنجابي ریاست، دا د پاکستان دا بېغیرته آرمي دا دې ځای ته ورسېدل چې اوس هم مونږ د خپل پلرونو او نیکونو دود او دستور ته هم دوی مونږ نه پرېږدي. دوی خو پنجابیان دي، زورور دي، ظالمان دي، دوی خو خیر دی زمونږ په ښکاره دشمن دي، دوی نه به مونږ ګیله نه کوو. خو دلته چې د کوم پښتون پورې استحکا د خیبر دی او که د پېښور دی، تاسو خو پښتانه یئ، تاسو ته خو پته ده چې د جرګې او د مرکې مقصد او مطلب څه وي، دا ولې کېږي او د څه دپاره کېږي. تاسو د لاسو 100,000 روپۍ په خاطر د هغه تورمخي بادار غلامي کوئ، په خپل کام باندې ګولۍ چلوئ، په خپل کام باندې ټیار ګیس چلوئ، په خپل کام باندې دلته تنبوګانو تاسو اور ورته که، تاسو ګاډي بوتل، تاسو زمونږ په ملګرو تشدد وکړو. خو زه آفرین وایم خپلو ملګرو ته چې په کم شمېر هم چې دوی کوم مزاحمت وکړو او کومه مېړانه یې ښکاره کړه، ټول پښتون قوم ستاسو مېړانې او ستاسو مزاحمت ته سلام کوي. دوی داسې دی چې لکه لایو فایرنګ دوی کړی دی، دا کټوسان دي، دا د هغه راونډز دي، هغه ګولۍ دي چې دوی زمونږ په ملګرو باندې چلولی دي او داسې دی چې دوی دا هغه ګولۍ دي، دا لایو ګولۍ دي، دا د دوی خولونه دي چې دلته سټریټ فایر زمونږ په ملګرو باندې کړی دی. خو زه بیا د خپلو ملګرو مېړانو ته سلام کوم چې دوی دلته په میدان ولاړو، د دوی د ظلم، د دوی د فایر، د دوی اوس هم دلته دغه دي ولاړ دي. ګرانو ملګرو، مزاحمت به جاري وي، موږ به مزاحمت کوو، هغه وخت پورې به دلته موږ موجود وو. انشاءالله تېښته او منډې د دوی مقدر دی، دوی به بیا هم تښتي، بیا به هم تښتي. موږ به دلته په میدان ولاړو چې تر څو پورې زموږ ته خپل مشر منظور پښتین بل امر نه راکړی، تر هغه وخت پورې به موږ دلته ولاړو. د خپلواکۍ ناوې دا داسې د ازادۍ نه راځي. دا لار چې مونږ ځان ته خوښې ده، مونږ ته پته ده چې په دې کې به قیدونه هم وي، په دې کې به جیلونه هم وي، په دې کې به سرښندنه هم وي.